مین کډوال. شپږمه برخه. د دې خبرې سره غالب د واره له خپل ځایه پاڅېد. د تختې مخې ته ورغلی. HDMI کیبل یې له لوی سکرین وویست. بیرته یې ور واچوئ. د لپټاپ سکرین پر لوی ټلویزیون راڅرګند سو. غالب په غوسه وویل: چا ګمارلی یې؟ داسې ستونزې د سافټویر نه د هارډویر وي. په ځای د دې چې نجونو ته وګورئ یو ځل به د کیبل کتلی و. کس غلی و، څه یې ونه ویل او همداسې ولاړی. لومړی ساعت خلاص سو. ټول له ټولګي ووتل. وړانګه، شوکت او غالب په ټولګي کې ناست و. شوکت وویل: زه یو وار د باندې ځم، زړه مې تنګ سو. شوکت ولاړی. غالب ناست و. شیبه وروسته وړانګه راغله. ویې ویل: وبخښه، یو ځل خپل موبایل راکړه. ولې؟ یو زنګ وهم، زما د موبایل چارج ختم دی. غالب موبایل ورکړ. شیبه وروسته د وړانګې له دستکول د زنګ شرنګهار وخوت. غالب وویل: دا څه دی؟ چارج نسته؟ وړانګه موسکی سوه. ویې ویل: نورې خبرې به بیا واټساپ کې کوو. ولاړه. بیرته پر خپل ځای کښېنسته. همدې وخت کې هوسۍ ټولګي ته راغله. شیبه وروسته شوکت هم راغی. د وخت په تېرېدو ټولګی ډک سو. غالب وویل: ګوره شوکته، د دې نجلۍ نیت راته ښه نه ښکاري. کومه نجلۍ؟ همدا وړانګه. اوس یې په چل زما نمبر واخیست. هسې نه ماته بې ځایه هیلې پیدا کړي. زه ړوند یم. زه بې له خپلې ګلابو بل څوک نه وینم. نه یاره، ته یې پرېږده چې هیلې وزېږوي. مانا دا چې که یې میسج وکړ، له اوله یې سر ور خلاص کړه. ګورو به چې څه نیت لري. د دوهم ساعت استاد راغی. غالب لاس پورته کړ. له استاد یې د باندې تللو اجازه واخیسته. کتابتون ته لاړ. څو شیبې غلی ناست و. شیبه وروسته یې له جیب موبایل راوباسلو. د واتساپ د میسج شرنګ سو. خلاص یې کړ. لیکلي وه: چېرته ولاړې؟ ژر یې شمېره وکتله. خو کومه شمېره چې وړانګې ډایل کړې وه هغه شمېره نه وه. بیرته یې واتساپ خلاص کړ. پر پیغام پاڼه یې لیکلي وه: څوک یې؟ لنډه شیبه وروسته پیغام وکتل سو، خو څه جواب یې ورنه کړ. بیا یې پیغام ولیکئ: څوک یې ووایه، کنې بلاک کوم دی. دا ځل آفلاین سو. غالب موبایل کېښود. لنډه شیبه وروسته یې بیرته راواخیست. پروفایل یې خلاص کړ. له شمېرې د لاندې یې لیکلي وو: ګلابو. د لنډې شیبې لپاره غالب په هوا ګرځېد. له ځان سره یې وویل: زما پام نه و، یو وار دا شوکت نه وي. ژر یې واتساپ خلاص کړ. پیغام یې ولیکه: ګوره شوکته، داسې ټوکې مې نه خوښېږي. له همدې پیغام سره واتساپ آنلاین سو. لنډه شیبه وروسته د پیغام ځواب راغی: ګلابو. وبخښه، هوسۍ. د پلار نوم: عبدالغفور. غالب حق حیران و. همدې وخت کې شوکت هم کتابتون ته راغی. د غالب څنګ ته پر څوکۍ کېناست. غالب موبایل په لاس کې نیولی و او همداسې د واتساپ پیغام پاڼې ته کتل. شوکت وویل: د چا په یاد کې ډوب یې؟ غالب شوکت ته موبایل ور وښود. ویې ویل: وګوره. شوکت ټول پیغامونه وکتل. ویې ویل: وا، ته خو ډېر تکړه یې. وخته دې شمېره ترې واخیسته؟ یاره، ما نه شمېرې ترې اخیستې نه مې ورکړې. جالبه خو همدا ده چې زما شمېره یې له کومه کړې. ته لږ سوچ وکړه، حتما تا ورکړې. سپیریان خو نه لري؟ نه، خو بس مخکې هغه وړانګې شمېره واخیسته. بس ښه، ته ترې وپوښته چې شمېره یې له کومه کړې. غالب پیغام ولیکئ: هر څوک چې یې، خو زما شمېره تا له کومه کړه. شیبه وروسته د پیغام ځواب راغلی: نه پوهېږې چې ټولګي کې یم، اوس پوښتنې مه کوه. غالب موبایل بند کړ. بیرته ټولګي ته لاړ او خپل کتابونه یې راواخیستل. کور ته ولاړ. ګړی وروسته کور ته راورسېد. دروازه یې ټک ټک کړه. څو شېبې دروازه خلاصه نه سوه. موبایل یې له جیبه راوویست. کوچنی ورور ته یې زنګ ووهله. شېبه وروسته د کور دروازه خلاصه سوه. غالب په غوسه وویل: چېرته مړه یاست؟ یو ساعت کې دروازه نه خلاصوئ. کوچني ورور یې سر کښته اچولی و. ویې ویل: کور کې څوک نسته. ما پبجي لوبه کوله. ایرپاډس مې غوږونو کې و. څوک مې ټک ټک ونه اورېدل. یو خدای د دې پبجي بیخ وباسي.
لمونځ او اودس مو هېر کړي، شپه او ورځ پبجي. غالب یې خپلې خونې ته روان سو. ورور یې له ځان سره وویل ستا د لاسه هم ډراپ را نه پاتې سو، هم یې مړ کړم. غالب شاته ور وکتل، ویې ویل غږ دې اورم، که داسې د جنګ شوق لرې سرحد ته ولاړ شه چې در معلوم سي. غالب یې خونې ته دننه سو، کښېناست، له ځان سره وویل دا څه لوبه روانه ده. اخر د پیغام شرنګ سو. واتساپ یې خلاص کړ، لیکلي وو وړانګه زما د ښوونځي ټولګۍ والا ده. ما ورته وویل چې ستا نمبر واخلي، ځکه ما نسو کولی. ته په ما مین سوی یې. دا خبرې ټول ټولګۍ وال کوي او ټولګۍ کې زموږ یو ګاونډی دی. د واره یې زما ورونو ته خبر ورکړی و. زه دلته د مینې او مینټوب لپاره نه راځم. که نه غواړې څه در وسي نو ما لیرې اوسه. دا د دواړو په ګټه ده. د مین کډوال اوومه برخه زموږ د مطالعه یوټیوب چینل څخه اورېدلی سئ. مین کډوال دا ناول تاسو ته د مطالعه چینل له لارې وړاندې کیږي. مین کډوال